خو داسې مور او پلار شته چې بچي تباه کړل. وایي څنګه؟ بترک اهماله، بچي همداسې پرېښودل، پخپله به غټېږي، پخپله به ګرځي، پخپله به لګیا وي، خبر هم ته نه دی. بچي شته څو دي؟ وایي 5 دي، مال د خدای دی. څو دي؟ 8 دي، مال د خدای دی. څو دي؟ 2 دي، مال د خدای دی. نور خبر نه دی. بترک اهماله وتأديبه، ادب تنخي، واعانته على شهواته، دا پلار او مور خپله بچی سره مرسته کوي، د بچی په ګناهونو کې دا مور او پلار تعاون کوي. وهو بذلك يزعم، واذا پلار خیال دا دی انه يكرمه، چې زه بچی له عزت ورکوم. وقد احانه، حال دا دی بچی دی بی عزتک. ويرحمه وقد ظلمه، ته خو چې رحم پکوم، خو ته غټ ظالم پلاری چې لاړلی او په بازار کې دی د زوی دپاره په 20,000 10,000 30,000 40,000 باندې د ټچ او غټ موبایل واخسته او زوی له دې ورکه، لور له دې ورکه، رحم دې نه دی کړی. په جهان کې ظالم پلاری په بچي له دې عزت نه دی ورکړی. خپل بچی دې په خپله ظالم که، شرابي دې که، بدعمله دې که، حیا دې ترې واخیستله چې ته لاړې او په بازار کې دې زوی ته موبایل واخیسته، یا دې نغدې پیسې زوی ته ورکړې چې لاړ شه موبایل پې ځان ته واله. دا خو څه ښه سړیتوب نه دی. موږ واړو نو هغه وخت کې دا ټي وي او ټلویزیون دا ډېر زیات کم و. دا ساده ټي ویان به ډېر کم و. داسې 1.5 کور کې به ټي وي 1.5. هغې ته به د دې کلي ماشومان راټولېدل او فلانکۍ ډرامه ده. داسې ظالمان خلک وو چې ډرامه به د ماښام د مونځ نه 10 منټه مخکې شروع کېده، نو مونځ به پکې تباه کېده. داسې ترتیبونه یې ورکړو چې جمع لاړې شي. نو په هغه وخت کې ټلویزیون او ټي وي ډېر کم و. 1.5 کس کره به وو چې لږې غوندې پیسې به ورسره وي. بیا چې به لږ ښه و هغه به رنګین راوړلو، او چې لږ به ډېر مالدار و هغه کره به ویسیار و، او چې د ده نه ممبر و په کور به یې د ډش د شیطان چترۍ لګېدلې. نو په هغه وخت کې بعضې پلارانو به ټي وي کور ته راوړه، پیسې به یې جمع کولې. ویلې به یې ځکه چې بچي مې د یو او بل کره ټي وي ته ناست دي، چې خپل کور کې ناست دي، معنا د یو او د بل په پردي کورونو کې 1 ګنټه ګناهګارېږي، کور ته ټلویزیون راوړم چې خپل بچي 24 ګنټې ګناهګار کړم. دا به دې پلار ویل چې زه ښه سړی یم، ما به بچو رحم وکړو. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله فرمایي ظالم هم تی او بچی دې ذلیله کړي. د بچو تربیت وکړو. هغه فرمایي په دې تحفة المودود في احکام المولود یو کتاب لیکلی دی، په هغې کې وایي وإذا اعتبرت الفساد في العالم رأيت عامته من قبل الآباء. په دې دنیا کې وګورئ څومره فسادات چې کېږي. ځوانان اوس شراب عامه خبره شوله، شراب به وبخي، شراب څکي، ځکه بره پوډر پیدا شو، هیروین پیدا شو، هغه خلکو وبخل، هغې ته خلکو سلام وکړه، هغه معمولي نشه ګڼي، د هغې د پاسه آیس رالل، د هغې د پاسه نورې مرداریانې راللې. بچی زمونږ چې راغټېږي نو د غټېدلو سره اجرتي قاتل دی، چې غټېږي ډم او فنکار ته جوړېږي، چې غټېږي د ده نه بدکاره جوړېږي، چې غټېږي د ده نه جوارګر جوړېږي. نو چې راغټ شي مور او پلار باندې ډزې کوي، نو چې راغټ شي مور او پلار د ده د لاسه جیل ته رواني. وایي په دې امت کې دې فساد ته ګوره، دا ټول ورانې چې څومره په دې بچو او نوجوانانو کې پیدا دی، د دې اصل جړ او بنیاد دا مور او پلار دي چې بچي راوړلی شي او پاللی
او تربیت ولا نشي کولی. مقصد مې دا و چې زمونږ په کورونو کې مونږ دا بچي دا اولاد دا زامن دا نونه دا نوسي دا نوسۍ لګیایو ونې کرو، خو په مونږ کې هم قسمه قسمه زمینداران شته. داسې زمینداران هم مونږ لرو چې ونې کري او بیا ترې خبر هم نه دی چې زما دا بوټی راغټ شوی دی، ډیران کې ګرځي، په کوڅو کې ګرځي، د شپې پردو بیټکونو کې ناست دي، غلط بوټي مرګري په خوا کې راوچت شوي دي. نو د دې زمیندار تاوان دا وي چې یوه ورځ راشي زوی قاتل جوړ شي، یوه ورځ راشي د زوی نه غل جوړ شي، یوه ورځ راشي همدغه زوی راپاسي په مور او پلار ګزارونه شروع کړي. هوښیار زمیندار هغه دی چې د خپل فصل خیال وساتي. هوښیاران مور او پلار هغه دي چې د دې فصل د اولاد د دې زړه د ټوټو خیال وساتي. راوړل اسان دي ځکه الله یې په قدرت پیدا کوي. زما او ستا په سوچ د ډاکټرانو په پویا د اسپتالونو په علاج نه، پیدایش صرف او صرف د الله په قدرت کې. خو وروسته پالنه او تربیت زمونږ په لاس کې.